منډو ورځو کې دوی شاته کړو نور موضوعات یې رامخې ته کړو. یعنې ما ورته دا په خاورې باندې دا لا سرچپت ته ماته وایي چې زه به یې تا سیاست مخ ته بیایم او زه به یې تا په سر هندوستان سره دښمني کوم. بغاوت دی د حکومت پر ضد د نظام په ضد بغاوت دی. ټي ټي پي د پاکستان چارواکو د خپل یو سیاسي ضرورت په نتیجې کې جوړ کړو. فرهنګي مسایل، قومي مسایل، تجارتي مسایل، د ترانزیت مسایل. دې ته موږ کانن فاډرز وایو چې غټ توپ دې نیولی ده او په دې توپ کې ته انسانان اچوي او په انسانانو باندې ډزې کوي. پاکستان تر اوسه پورې چې کوم سیاستونه کړي هغوی فکر کوي چې بس دا هر شی په دغه جنګ او بدماشي باندې حل کیږي. پاکستان هم دغه ستراتیژي لري. څومره به افغانان دغه حالت متوجه کړي، څومره به راویښ شي. ته د ما استقلال نسې زغملی. ته به وایې چې ته به قومنده کې، زه به درته سلامي وایم. دا غږونه واورېدل چې کله مې په لاس کې ټوپک نه خو ام نه مې پرېږدي. دا روحیه دې ورکړه چې دلته ګورې ډزه ونه کړې، جنجال ونه کړې، تشدد ته وار نه ډې. تا ته زه تا خبره نه اورم. افغان ما دشمن ده، افغان تروریست ده، افغان به زه ذلیلوم باسم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلام. تاسې سیاق ګورئ او زه عابد احساس یم. په نن پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له وروستیو ترنګلتیاوو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې زیانونه اوښتي دي، کومې مسایل نور رامنځته شوي، سوداګري، د ټي ټي پي د موضوع نه بهر یوه بله موضوع ده چې تازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یوه بحثه اوښتې ده. په پاکستان کې دننه خلک پر خپل حکومت نیوکې لري، حتی مظاهرې وشوې، د هغوی پر ضد ولاړ شوي دي او په رسنیو کې هم په دې تړاو باندې بحثونه روان دي چې د تجارت موضوع باید له سیاست سره ونه تړل شي. د تجارت دغه موضوع ولې د ترانزیت او سیاست سره تړل شوې ده؟ پاکستان د مختلفو آپشنو نه سیاسي استفاده کوي چې په هغې کې د افغان کډوالو موضوع، د سوداګرۍ موضوع او همدارنګه د ترانزیت موضوع ده چې همیشه په د افغانستان او پاکستان ترمنځ بحثونه راپورته شوي دي، جنجالونه پرې راپورته شوي دي او ستونزې پرې جوړې شوي دي. هغه څه چې په خبرو اترو کې د میز په سر باندې وړاندې شوي دي، د ټي ټي پي موضوع ده چې یو امنیتي مسله ده او د پاکستان پوځ د خپلې ادعا دپاره په کابل باندې برید وکړو، وروسته د افغانستان حکومت غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل. خو موضوع ولې مختلف بعدونه پیدا کړي دي؟ د دغه مختلفو بعدونو د څېړنې لپاره په بحث کې را سره د پوهنتون استاذ او شنونکی ډاکټر عبید الله بهیر صاحب دی. بهیر صاحب تاسو ته هرکلی وایو سټوډیو ته. سلامونه نیکې هیلې احساس محترم تاسو ته، تاسو قدرمن سټوډیو همکارانو ته او خواږه لیدونکو ته. خوشحاله یم چې دلته تاسو سره ملګری یم. ډېره مننه بهیر صاحب. که بحث به پارت په پارت سره کوو، مختلف موضوعات دي په بحث کې چې څنګه موږ په انانس کې یاد کړه، په هغې هر یو باندې به بحث کوو او تاسې به خپل لیدلوری شریکوئ. خو د دې راپیلوو چې تازه د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هندوستان ته تللی دی. د هندوستان نه د افغانستان دپاره ډېر ښه فیډبک دی او د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ښه خبرونه دي، که هغه د هوایي کارګو په برخه کې دي او که نور د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې بحثونه شوي دي. د هندوستان سره زمونږ د سوداګریزو اړیکو دپاره د دې د پراختیا دپاره څومره فرصتونه شته دي، کوم فرصتونه دي او څنګه وکارول شي؟ اول خو احساس صاحب دا د یاد لرلو وړ ده چې موږ تاسو دا اوس چې پړی وشکو پاکستان سره د تجارت، دا موږ تاسو له شوقه نه ده کړی. دا موږ غبرګون ده، دا د دوی ناکامې سیاستونو نتیجې کې سوی ده چې پاکستان موږ تاسو سره 20 کاله کارولی دي. دوی سیاست او تجارت سره بار بار خلط کوي. دوی د افغانستان مختلف حکومتو سره همدغه د فشار د آلې په توګه
د تجارت او مهاجرینو نه استفاده کړي چې دا یو ډېر غیر انساني او غیر اخلاقي کام ده او کار ده. او بیا جالبه دا ده چې اول وار چې ما تا سره دا کار په جواب کې وکړو اوس تا چغې اسمان ته ختلې دي. لنډي کوتل کې مظاهره وسوه، خلک راووتلو، تجاران ویلو چې موږ هم غرق کړو. باغ ناران کې په پېښور کې یو څو ورځې مخکې بیا یو غټه غونډه سوې ده د تجارانو، وایي چې په دغه کې د موږ ډېر بد ضرر ده. ما وی تای پکې څه ځي؟ ما ورته پر رومیان خرڅ نه سي او بل دوکان به ورته پیدا کړو. ما ورته یو څو میوې به درته پاتې سي، ضرر خو د هغوی ده. 80% تجارت د هغوی نه راځي، د هغوی صادرات ولو، د هغوی چې موږ وارد کولو له دواګانو نه نیولې تر ډېر مهم موادو پورې هغه بازار تیار دوی په خپل ځان باندې وړ کړی و. د امریکا د اشغال په شروع کې د پاکستان په دوکانونو کې به قیماق او نور داسې مواد نه پیدا کېدلو، ولې چې ټول به د کابل او د افغانستان د شارو په دوکانونو کې پراته وو. هغه فرصت دوی له لاسه ورکړو. د جمهوریت په اخر کې د پاکستان نه مواد ډېر کم سوي وو. حتی د امارت اسلامي په دورې کې ډېر سخت موږ کم سودا کوله هغوی سره، خو د هغوی اتکا په ما او تا باندې ډېر زیاته ده. او د ما او تا اتکا خو لا پرېږده وه، د مرکزي اسیا لاره زه یم، نو دا زمیني لاره زه در باندې بند نه کړم، بیا به ته پوه سې چې د دې څومره درد دی. او د بده مرغه داسې نقطې ته د راورسولو چې په اخر کې خو پښتون ته زیان رسېږي، چې هغه د کرښې دې خوا ده که هغه خوا ته ده. د دې سیاست په نتیجې کې پښتون ځپل کېږي، پښتون سخته ورځ ګوري. خو ما او تا د شوق نه دا کار نه ده کړی. پاکستان او د پاکستان ریاست ته دغه درس ورکول په کار و، یو اړخ. بل اړخ دغه ده، په ما او تا باندې به هم سخته تېره سي. یو څو ورځې به د ما او تا اقتصاد باندې یو منفي اثر وي، خو په اوږدمهاله کې دا د ما او تا لپاره ډېره ګټه کوي. په جای دی نه چې زه خپل استقلال، خپل عزت، خپل آبرو په د یو څو روپۍ تجارت په جواب کې درته خرڅ کړم، د دې فایده به دا وي چې زه به نور سکتورونه، نور هیوادونه، نور سیمې سره تجارت شروع کړم. مثلا پاکستان باندې د ما او تا څومره سخته د طبي ویزا او اتکاو په دې چې تور بازار کې اوس هم به پوښتنه وکړئ په $600-$900 باندې یو ویزا خرڅېږي. راځئ همدغې فرصت نه استفاده وکړو چې لاړ سو د نور هیوادو سره خبره وکړو. دا مرکزي اسیا ده، دا تاجکستان ده، ازبکستان ده، قزاقستان ده، دا هندوستان ده، دا چین ده، دوی سره خبره وکړو چې تا ویزې را سره شروع کړه، ما مریض هلته راووړه. او بل دغه سختي به یو ګټه دا وکړي چې کله چې وایي د ضرورت مادر ایجاد است، نو چې ته پوه سې چې پاکستان لاره بنده ده، بیا کوم شیان چې تا له هغې نه راواردولو هغه به ته تولیدول شروع کړې. هغه ډاکټران چې تا هلته لېږل روزلو لپاره چې په هغې نه بیا استخباراتي استفاده کېدل، هغه به ته دلته وروزې. هغه ډاکټران چې تا له هغې ځای نه راوستل دلته د ډبل معاش ورکوو، ته به افغان ډاکټران راولې کېدنې. نو د دواګانو اتکا دوا به ته دلته تولید کړې، تا د سترګو لاندې به تولید سي، ته به په معیار باندې خبره هم یې، ډاډ به هم لرې. نو دا یو څه نه څه سخت پړاو ده، خو له دې نه به تېرېږو. خو یوه خبره ده چې افغانستان اول وار ډېر موده پس داسې یو حکومت درلوشتلی ده چې د افغان او د افغان په سر باندې ننګ وکړو، غیرت یې وکړو او ډېر زړور دریځ یې ونیسو. دا جالبه ما ته په دې وسې 4 کاله مخکې، خیر 4 نیم کاله مخکې موږ به هم اندېښنې وې، اختلافات هم، بیا وخت سره موږ په ډېر شیانو باندې قانع سولو. بیا بالخصوص د پاکستان سره کړکېچ راغی، ما ته ډېر ملګرو زنګونه ووهلو، ویل ولا دا خو ډېر خوند کوي کله چې تا حکومت په تا باندې غیرت وکړي، په تا باندې یو موقف ونیسي. نو خدای دې وکړي چې دغه د یو ابتدا وي، د یو ښه پړاو دی د افغانستان، چې ملت او ولس او حکومت ټول سره یو ځای سو، یو موټی سو، بیا به انشاءالله پاکستان او داسې نور هیوادونه ما او تا ته نه په اقتصادي توګه، نه د سیاسي، نه په عسکري توګه ضرر رسوی سي. بهیر صاحب، د هندوستان سره خو د اړیکو ډېر یو اوږد بکګراونډ شته، خو تازه اوسنیو حالاتو کې، اوسنیو سیاستونو کې ته په کتو، د سیمې حالاتو ته په کتو، د سیمه ییز اتصال مسله، د افغانستان د سوداګرۍ او د افغانستان د توکو دپاره هند یو ډېر ستر بازار دی، یو ډېر لویه ټولنه ده.
هلته زمونږ د توکو د رسولو هغه چې مونږ پاکستان ته ورکول زمونږ ډېر توکي د هغې ټوله دنیا خریداره ده. تاسې مخکې د سیمې د هېوادونو خبره وکړله او ومویل چې موږ ډېرې دروازې لرو د مرکزي اسیا سره د نورو سره. خو د هند سره زمونږ د سوداګرۍ فرصتونه څومره دي، څومره ګټور دي او هغه د سیمهیز اتصال په برخه کې به د پاکستان دغه دریځ چې دوی د جګړې نه وروسته هم د ورځو دپاره لار بنده وساتله تر څو پورې افغانان اړ کړه چې دغسې یو اقدام وکړي چې تاسو تشریح کړه. د هند سره فرصتونه د سوداګرۍ پراختیا د دې څومره امکانات دي، څومره ګټور دي، د سیمهیز اتصال کې د هغې رول څومره دی؟ اول خو اوس هم که منډۍ ته لاړ سئ، دکان ته لاړ سئ، نو سبزي فروش سره به هندي کیلې پیدا کوي. په دې سبب افغانستان په بازارو کې د افغانستان په کورونو کې هندي مواد راځي چې هغه دواګانې دي، هغه د سبزیجات مخکې چې تاسو د اړتیا خبره وکړله چې اړتیا چې پیدا شي هغه پوره کېږي حتما، نو هغه کیلې بل دې سوېده بل کیلې اوس د هند کیلې د کابل بازارونو ته را رسېدلي دي. نو بل اړخ یې دغه هم ده چې صحیح د پاکستان ما او تا ضرر په دې رسوي چې د ما او تا زمیني لاره چې ټول نږدې لاره ده د هندوستان ته هغه را باندې بنده ساتي. زه هندوستان ته زمیني رسیدګي نه لرم چې ته وپرې زه د چین په ترو لاړ نه سم یا زه په اوبو په ترو د چابهار په ترو لاړ نه سم. خو اوس تاسو دا یاد وساتئ چې آریانا چې اوس اعلان وکړو، دا مې یو ډېر مهم موضوع چې آریانا اعلان وکړو چې دوی به افغان تولیدات نور هیوادو ته رسوي او داسې یو نرخ یې ورکړی چې تاسو کینی آنلاین یې سرچ کړئ چې په نړیوال کچه باندې ډېر ټیټ ریټ ده چې په $1 باندې تا مواد وړي او په 80 سنټه باندې تا ته مواد راوړي. دا ډېر یو خیالي غوندې نرخونه دي چې افغانستان کې آریانا چې خو بخه ډاکټر صاحب دې کې زه یوه خبره کوم، په دې باندې ډېرو خلکو نیوکه کم کړې وه. خو دغه بود یې څنګه بولئ که نن آریانا په نه ګټه باندې په $1 باندې یو کیلو توکي د هندوستان بازار ته رسئ، نو ستاسې نظر په دې کې څه دی چې موږ به ځان ته په هند کې د خپلو توکو دپاره ښه خریداران پیدا نه کړو، په هغه مارکېټ کې به ځان ته ځای پیدا نه کړو؟ هندوستان ته خو موږ خاوره مولیږو، هغه هم خرڅېږي، خو هلته خو دومره وګړي دي، خو د دنیا ټوله غټه آبادي هلته په هندوستان کې ده، نو هغې ته چې هر شی چې ورلیږو کم دي، د هغوی بازار ډېر ښه څه اخیستلو ته تیار ده او داسې ورویرسو په دې چې دا نرخ چې د $1 او د 80 سنټه دا خو مشخص چې آریانا یې اخلي او آریانا یو دولتي تصدی ده. دولتي تصدی دومره کولی سي هغه لکه د شخصي شرکتونو غوندې د خپل د ګټو پسې نه وي، خو داسې ته تجار ته روحیه ورکوي چې یو بازار خلاص که. خو د تجارت یو اصل دغه هم ده چې ته به یو چا باندې د یو شي سکه ګورې که نه، نو سامپل دیم چې اول ورسېږي خیر ده، اول وار د ارزانه لاړ سي بیا د نرخونه پورته سي، خو داسې ته بازار ته خپل یو شی معرفي کړې که نه بازار ځان ته ځای پیدا کړو. نو یوه خبره دغه ده. بل اړخ دغه ده چې په افغانستان کې ډېر داسې شیان دي چې هغه موږ تاسو په خام توکو باندې خرڅو په نور هیوادو باندې چې هغه د چشت هرات ډبرو نه نیولی تر د ما او تاج الغوزو پورې تر د ما ډېر شیان چې له دې ځینې ځي هلته بیا هغه پروسس کېږي، له هغې نه قیمته مواد جوړېږي، هغه بیا په ټول دنیا باندې لس چنده نرخ باندې خرڅېږي. داسې موږ تاسو دې په اړه فکر شروع کړو چې دلته سرمایه ګزاري وسي. خو زه د اقتصاد پوهان نه یم که نه، د هغې لپاره ډېر تخنیکي کسان شته چې هغوی نه کار اخیستل پکار ده چې هغه موږ راولو کینو په هغوی سره بحث وکړو. د سیاسي اړخ نه موږ په سیاست کې یا د نړیوال اړیکو د اړخ نه خبره کوو، موږ دې ته انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي وایو چې نړیوال سیاسي اقتصاد. نو د سیاسي اقتصاد کې بیا تا د عمومي پالیسیو په اړه بحث راځي. نو داسې اوس پاکستان غواړي چې تا آیسولیټ کړي، تا منزوي کړي، تا له دنیا نه قطع کړي، د دغې لاره خلاصول، بدیل پیدا کول، بالخصوص د نیو لیبرل دنیا چې ده د بازار هغه بازار کې خلک غواړي چې مواد هر چېرته ورسېږي او څومره چې کم ګمرکي څومره چې لارې خلاصې هم دومره ګټئ. نو چې له دې نه خلاص شو، یو فقط د ما هر وخت اندېښنه دی، دا اندېښنه مې د جمهوریت په وخت کې مو ده، د اوس امارت په وخت کې مې چې لیدلورو په اړه ډېر عمیق
بحثونه پکار دي بالخصوص په دې تخنیکی سکترو کې چې دا غدي برق دا او بدی او اربن پلانینګ چې ورته وایي شهر سازي دي او د شهر پلان جوړول بیا دا تجارت دي د تجارت باید لیدلوری ولري چې زه وس لګیم څه کوم چې په ځای دي نه چې تا سیاستونه غبرګونونه یي ایتا سیاستونه باید یو 4-5 کاله 10 کاله 15 کاله لیدلوری ولري چې زه به د 15 کاله بعد دغه نتیجې ورکوم نو دغه بحثونه مهم دي خدا سي د هندستان سره د ماوتا دا بازار جوړ سي ما دوی اړیکی سره بهتري سي په دې شي د هندستان سره خو موږ تاسو مخکې مې یاد کړی ډېر اوږده تاریخچه لرو هندستان باندې خو موږ باچایي کړې ده د موږ خو امپراتوریانې او سلطنتونه تیر سوي دي په هندستان کې نو داسې دا تاریخچه او دغه ملګرتیا ولې زه ولې د پښو لاندې کمه جالبه دا ده چې زه یو کنفرانس کې وم یو پاکستانی دوست راته راغی ما ته ویلي چې ګوره دا ولې طالبانو په پاکستان په حق کې موقف ونه دریځ ونه نیسو د هندوستان سره د جنګ په وخت مرسته ته چې وایې افغانان خو یا د امارت اسلامي خو ډېر موزون نه او ډېر منطقي دریځ ونیسو هغې وایي چې په هندوستان کې باید حمله نه وسوي معصوم خلک یا ملکي خلک باید نه وژل سوي او په پاکستان باندې باید یرغل نه وسوی هندوستان باید داسې حمله سي وکړه د حریم نقص ته په دې ولې نه خوشحاله ما ته وایي چې نه دا خو اسلامي اخوت او امت تقاضا وه چې تاسو باید په موږ هندوستان ته بدې ردې ویلي او د موږ په حق کې ما جار سم د دې امت نه چې تا په وار کې امت سي او د ما په وار کې بیا ما مهاجرم راته باسي ما باندې دروازې بندې او ما سره داسې ته تومخه برخورد کوي نو دوی له موږ نه پاکستان ډېر بې ځایه تقاضا او توقع لري چې د هغې دشمن ته به زه دشمن وایم او تا به 50-60 کاله د ما وطن کې تخریب کړی او زه به در سره هغه رقم ته وفاداري کوم ولې د هند سره په تجارت او د اړیکو په پراختیا باندې یو نیوکه ده بهیر صاحب چې یعنی هند غواړي چې افغانستان رقابت ته وهڅوي سمه ده که زمونږه ضرورت دی یا د دې منطقه کې زمونږه د هغه کوم حقوق چې دي هغه ایجابوي چې مونږ د هند سره ښه مناسبات ولرو موږ تجارتي مناسبات ولرو موږ سیاسي مناسبات ولرو او مونږ په نورو برخو کې د هغوی سره اړیکې ولرو هر څوک به خپله ګټه درنه پورته کوي خو ته به داسې حساب لګوې چې چا سره مې د هغې ګټه او د ما ګټه په توازن کې دي چې راکړه ورکړه ده ټول سیاست راکړه ورکړه ده جالبه دا ده چې پاکستان د ما او تا نه توازن نسي زغملی ما او تا ګټه په دې کې ده چې موږ طرف کې واقع نه سو دا یو ډېر پخوانۍ پالیسي ده دې ته نان الاینډ سټیټس وایي جنګ جهاني روانو یو اړخ د ناټو اړخ بل اړخ د وارسا پاکټ والولو دنیا دوه قطبي سوه ځینې هېوادونه هندوستان ساوت افریقا مصر دوی ویلي چې موږ طرف نه نیسو موږ نان الاینډ سټیټس یو زه ولې تا د غټې غټې جګړو کې ځان ښکیل کړم ما نه ولې ځان لپاره یو سیاسي یا پراکسي جنګ لپاره سټیج ګرځوي افغانستان په جنګ جهاني دوم کې دومره ګټه وکړه موږ طرف نه ونیولی دې سره هم تجارت کوله هغې سره هم تجارت کولی موږ اقتصاد په اسمان کې زه ورته چې کله سیم د نور خلکو استخباراتي لوبو کې کیل سو بیا ما او تا زیان لیدلی خو د دې مطلب دا نه ده چې پاکستان بیا ما او تا ته ووایي چې ته به په هندوستان سلام نه اچوې ته به هندوستان سره تجارت نه کوې ته به هندوستان نه سکالرشپ نه اخلې ته به هندوستان ته مریض نه لیږې ولې ونه لیږم ولې زه ځان ته فرصتونه یا خو کاش ما او تا په منځ کې داسې وطن ګل و ګلزار و چې تا ما نه ته تقاضاوې کولی سوی ما او تا خولي خوند ډېر سره خراب ده ته به له ما نه دا توقع نه کوې چې ما سره یو کس تجارت ته تیاري ما سره یو کس سیاست ته تیاري زه له هغې نه مخ واړوم چې اله پاکستان خفه نه سي تا ما ته څه راکړي دي زه تا خوشحاله کړم ته ولې ما نه دا استقلال غواړې واخلې خو زه خو یو مستقل هېواد یم زه خو تا یو صوبه نه یم چې ولایت خو نه یم چې ته ماته کوم داسې تړون شته د افغانستان یعنې ما او تا دا په خاورې باندې ده دا لا سرچپت ته ماته وایې چې زه به تا سیاست مخ ته بیایم او زه به تا په سر هندوستان سره دشمني کوم
تا چا سره دشمني وکړه د ما په سر ته په دغه اشغال کې داخل نه وې ته په همدغه روسانو په جریان کې تا څومره ضرور افغانستان ته ونه رسو نو دغه ټول په نتیجې کې خو جواب دا ده زه درته وایم چې زه په تا نه وړم اتکا وکړم دشمني در سره نه کوم زه د هندوستان ته دې لپاره نه کښېنم چې هندوستان سره زه بیا توطیه وکړم او زه تا تخریب کړم دا کار زه هېڅکله نه کوم دا د ما انسانیت د ما اسلامیت د ما تاریخچه دا نه اجازه نه راکوي وایي صاحب بحث او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پاکستان د اقدام نه وروسته جنجال له دې راپیل شو چې د ټي ټي پي موضوع ده غواړو په دې موضوع لږ تمرکز وکړو او بیا به وروسته د دې نه لکه مخکې مو چې د تجارت په بود خبرې وکړو په نورو بودونو به هم خبرې کوو د ټي ټي پي موضوع یو قسم ته مونږ چې ګورو د خپله د پاکستان په میډیا کې د پاکستاني چارواکو په څرګندونو کې ډېرو لنډو ورځو کې دوی شاته کړه او نور موضوعات یې رامخې ته کړه ښه ده چې دا د فیل په اړه هم خبره وکړه د انګلیسي متل ده که نه وایي چې راځئ د اطاق دننه چې کوم فیل ده د هغې په اړه خبره وکړو ټي ټي پي موضوع مهمه موضوع ده راځئ دا موضوع وڅېړو اول د یو ځینې شیانو اصل ته تلل ډېره ګټه کوي که نه یو شي اصل وګورئ د یو شي پیدا کېدل وخت ډېر مهم معلومات درکوي هغه ګورئ دا ټي ټي پي نن ګوره که ما او تا باندې تور لګول کېږي دوی داسې غواړي ظاهر کړي او دا هم د اسرائیل تکتیک هم و چې اسرائیل وایي چې ولا 1 اکتوبر باندې حماس په ما حمله وکړه د ټول د فلسطین تاریخ او د اسرائیل تاریخ د 1 اکتوبر نه شروع کېږي د ټي ټي پي موضوع د 4 کاله مخکې نه ده شروع دا جفا مه کوئ تاریخ سره ټي ټي پي ډېره اوږده تاریخچه لري ټي ټي پي د پاکستان چارواکو د خپل یو سیاسي ضرورت په نتیجې کې جوړ کړو ټي ټي پي یو چترو د هماهنګي د مختلف د جهادي ډلو چې پاکستان په هغې وخت کې دوی ته پناه ورکوله او همدغه ټي ټي پي کې داسې غړي ولو چې دا د ما او تا نظر نه ده دا حافظ ګل بهادر په اړه تاسو ولولئ چې دا حافظ ګل بهادر د دوی خپل سړی و دوی به ورته ګوډ طالبان ویلو او بیا چې تر هغو پورې دوی ورته په کورونو یې بمباري ونه کړه دوی نه دشمنان جوړ نه کړو دا ټي ټي پي د دوی ته په بره نه وسوې همدغسې نورې ډلې چې دوی جوړې کړي دي چې دغه د کشمیر نه نیولی چردې د افغانستان پورې تر سیمې ټول اړخو کې چې دوی همداسې ډلې جوړې کړي دي تاسو چې څنګه معلومات وړاندې کوئ ستاسې د خبرې په بنیاد باندې ولې د کنټرول نه ووت اوس همغه پوځیانې هغه لومړنی هدف دی دې ته موږ د اور سره لیبي وایو چې اور سره چې لیبي کې خو سوځي به اور خو داسې نه داسې اور تا په طبیعت چلیږي چې شوله دې بل کړی موضوع دا سړی به نه سوځو که نه ډېر وخت نه ده موږ نه دا نور نړۍ هیوادونه دې ته دا خبره کولی چې مه کوئ د اور سره لوبې مه کوئ دوه اړخیزه سیاست پرېږدئ تاسو په یو لوبې کې دواړه ټیمو کې نسي یعنې دا ډېره جالبه ده چې په دغې کې صحیح ده ته به ګټه تأمینه کړي اوس مثلا احساس صاحب تاسو زه ته په یو لوبې کې سره لګیا او ته په ما هم شرط چې دی په بل مخالف طرف هم شرط دی صحیح ګټه دا ده چې په هر حالت کې به تا یو شی ګټلی خو اخر طبعا ټول اعتبار ختمیږي دا خو تصادف نه ده چې پاکستان ته د تروریزم انډیوال ټایټل ورکول سو په نړیوال کچې باندې په بندیزونه ولګېدلو د ګریټ لیسټ اف ټیرریسټ فرینډز اف ټیرریزم هیوادو کې دوی نوم راغی ولې چې دوی د همداسې د ډلو نه استفاده وکړه ګورې همدغه کشمیریان چې دوی راوستلو د نړۍ آخري کنجونه همدلته د کشمیري مجاهدینو سره کېنولو دوی ټرینینګ کړو دوی ته هر شی ورزده کړو بیا چې امریکا اشغال راغی امریکایان ورته وویل چې ولا دا د خلک خطر دي دوی له ډاره همدغه کسان پورته کړو مړه یې کړو ورک یې کړو یعنې دوی داسې خطرناک لوبې کوي او دا همداسې دوی چې دا کومې ډلې ساتلې وې ګورې ابو مصعب زرقاوي چېرته و د عراق ته تلل نه مخکې دا راز نه ده دا یو خلاص راز ده د چا په خبره همدا کامپونه چېرته ولو دا ټرینینګونه دا ټول عربان چېرته تللي وو چېرته پناه اخیستې وه دا ټوله تاریخچه معلومه ده بیا چې تا په کوم تاریخ کې ته ګوره په سوات کې د دوی سره جوړ راغلی زه دا ټوله تاریخچه یو خواته ولې احساس صاحب ولې ته پښتانه
سلامیز پښتون هم، هغه شاعر، هغه لیکوال پښتون هم نن د ټي ټي پی رئیس دی. ولی د پی ټی ایم رهبریت چې د پاکستان په خبره باندې به دا واخلو چې پاکستانیان په مصاحبه کې دا وایي چې ولا اوس پی ټی ایم ټي ټي پی سره لاس یو کړی یو سره پناه اخیستي. ولی د هغه پی ټی ایم چې ټي ټي پی سره جنگ کو، ټي ټي پی سره دعوا وا، هغه مجبور اوسه چې آلته پناه واخلي. ولی چې په هغې وطن کې پښتون بچ نه ده. هغې په وطن کې پښتون یو آله ده، یو ابزار ده، هغې نه استفاده کیږي. دې ته موږ کانن فاډرز وایو چې غټ توپ دې نیولی ده او په دې توپ کې ته انسانان اچوي او په انسانانو باندې ډزې کوي. نو د دوی د وژو په سر باندې ډزه کیږي او د برته په سینې کې مرمۍ برته په دې پښتون په سینې کې لګیږي. فقط دا زه کله کله پاکستانیان ته دا خبره کوم، زه هم چې کاش د ډورنټ کرښې په سر خو تاسو موږ سره ډېر جنجال کوئ، زه تاسو یې په رسمیت وپېژنئ. کوم ورځ چې تاسو دا د ډورنټ کرښه په رسمیت وپېژندله، شاید دا پښتانه بیا درته پردي ښکاره نه سي. شاید په دې پښتنو باندې هم زړه وخوږېږي، دوی ته یو څو حق هم ورکوي، د تجارت هم، د پیسه، د ژوند، د امن. دا خو تا پښتون ته نه دي ورکړي. تا خو ټول سیاستونو نتیجه اخر پنجاب وکتله. نه، عاقبه خو ټوله بیچاره د پښتون نه زور وځي. هغه پنجابي جنرالان او دا د عنصر پرستی لپاره نه وایم، خو د پاکستان کې خو معلوم ده چې اکثریت پنجاب ده او فوج ټول د پنجابیانو په لاس کې ده. نو سیاست یې غلط یو قوم کوي او زور یې د بل قوم نه وځي. ولې چې بل قوم پردی ده. استاذ د قبایلو په مسله باندې راغلو او د ټي ټي پی اوس چې کومې خبرې مونږ په د قبایلي منطقو نه اورو، یو هغه خلک دي چې د پاکستان د پوځي پالیسۍ نه غږېږي او یو هغه خلک دي چې هغه د قومي درد او هغه د قبایلو د ستونزو نه غږېږي. د دواړو منځ کې خبره دا ده چې همغه د قبایلي سیمې هغه پښتون چې د دولتي پالیسۍ نه غږېږي هغه تور پورې کوي چې وسلوال دي، بغاوت دی، د حکومت پر ضد، د نظام په ضد بغاوت دی او ترهګري ده. خو بیرته موږ او تاسو هلته د سیاسیونو، د ولسي مشرانو، د قومي خلکو، د مدني فعالانو دا غږونه واورېدل چې کله مې په لاس کې ټوپک نه خو ام نه مې پرېږدي، کله مې په لاس کې ټوپک نه ام نه مې پرېږدي. دغه غږونه موږ واورېدل. آیا د پاکستان پوځي سیاستونو کې د هغه پښتون یا د هغه قبایلي خلکو چې د هغوی سره ټوپک دی او هغوی سره چې ټوپک نشته، هغه چې مدني فعالیت کوي، هغه چې مظاهره کوي، هغه چې غونډه کوي، هغه چې خپل حق په خوله باندې غواړي، تر اوسه پورې تاسې د یو سیاسي متخصص په توګه که راته ووایي فرق شوی دی د هغې چې ټوپک ورسره دی، د هغې چې قلم ورسره دی، هغه چې په مدني ډول باندې خپل حقوق غواړي، هغه چې د ټوپک په زور باندې غواړي، د دوی دواړو ترمنځ فرق شوی د پاکستان سیاستونو کې؟ د انګلیسي یو ډېر جالبه متل د هغه وایي چې جنګ د سیاست ادامه ده په بل لوري، په بل ابزار، په بل طریقې. سیاست چې ته اخر دې حده پورې مجبوره کوي چې نور هیڅ لاره ونه لري، هغه بیا جنګ ته اړیږي. زه یو دوه جالبې قصې درته وکړم اساس صاحب. یو د پاکستان ډېر مهم اسلامي ګوند مشر، هغې سره د موږ یو افغان مشر ناست و، ورسره خبره کوله، ورته ویل چې ګوره نه تاسو چې وایئ چې په افغانستان کې داسې نظام شرعي ده او نه ده او د دې په ضد جهاد روا ده نه ده روا، خو نظام خو وایي تاسو هم دومره خاص مسلمان نظام نه ده چې تاسو دا فتوا ځان ته ولې نه ورکوئ چې سلاح پورته کړئ تاسو وجنګېږئ. هغې په جواب کې ویل وایي موږ خو څه دیوانګان خو نه یو. یعنې او د دې بیا بل مثال دا ده چې په یو کنفرانس کې ناست ولو بحث روان و د افغانستان وضعیت او دا تقریبا نن 11 کاله مخکې یو پاکستانی سیاسونو درېدو ویلي چې ولا نه په افغانستان کې جهاد فرض ده او هر افغان باید وجنګېږي د دې کفري نظام پر ضد. بل کس ورته مخ راواړ ووایي چې دا جهاد ایله په افغانستان کې فرض ده، ایله په پښتنو فرض ده. نو یعنی دوی ډېر بده استفاده وکړه د پښتنو نه د خپل د سیمې
که نه اوس خو دوی سیمه د موږ سیمه دا اوس بېل بحث ته په دې ته به راځو خو دوی لاره پاتې نه کړه یعنې ما پلار په یو وخت کې ویلو چې بګرام بندیخانه نه ده بګرام د مجاهدینو فابریکه ده هلته مجاهد تولیدیږي هلته به ته لاړې یو عام دهقان به دې بوتو هغه بس وحشت او ظلم او غرور د تا وکتو هغې به سترګې خلاص شوې چې دلته اشغال ده هغه ما ته د خپل ځواني را یادېږي چې افغانستان ته را داخل شوم په دې دروازې کې پاس امریکایي عسکر ولاړ و کشره خور مې منه ډېره وړه ده هغې د بل خور نه پوښتنه وکړه چې د خارجیان چې کوي دا سپین پوستي د موږ تاسو وطن کې نو مشره خور مې ورته ووایي دوی موږ وطن اشغالولو ته راغلي نو تا به لیدو تا به حس کوو چې ته دا تا وطن نه ده نور سړک په سر به چې روان وي د دوی کنووی ته به نږدې سو دوی د توپک در باندې راتاو کړو چې اخواسه سړک یې تا سړک نه و یې تا خاوره یې تا هوا یې تا هوا نه وه دا ټول د دوی د استعمار ډېر یو بدبخته شی ده چې کرامت انساني در نه اخلي نو اوس تاسو فکر وکړئ چې 80 کاله پښتون هلته په استعمار کې اوسېدلی پښتون ته حق د سیاست نه ده ورکول سوی نه د پښتون نه چا رایې پوښتنه کړې نه پښتون ته چا ښه ورځه ورکړې ده او د دې په اړه فکر پکار ده ګورې د بنګلادیش خبره د دوی د بنګلادیش نه درس وانخیستو همدا بنګالیان اکثریت وو دوی ورته په پارلمان کې اجازه ورنه کړه چې دوی حکومت جوړه کړي دوی همدې بنګالیانو باندې بریښخند و او بنګالي ته به ویلو چې بنګالی نه به یو توهین په حیث استفاده کېدله د لفظ نه او اوس ته وګوره څومره عنصر پرستي دوی پښتون سره کوي حمله روانه وه په واڼه کې د دوی په کالج باندې د دوی پاکستاني چلوونکو ویډیوګان ژدولو چې اله ګوره دا کس لګیا ده ګوډه ماته پښتو اردو وایي دا ګوره دا افغان ده خپل پښتون سي خوښ نه هغه به افغان سي نو ځکه وایم چې کله دوی خلکو ته وایم چې زه دا کرښه تاسو په رسمیت وپېژنئ بل مهم بحث ته راځو احساس یې دا د کرښې موضوع ته صحیح ده په هغې باندې به زه پوښتنه کوم خو دلته د پاکستان په سیاست باندې یو څه پوښتنې لرم پاکستان تر اوسه پورې چې کوم سیاستونه کړي دي یعنې د دوی دغه سیاسي بیکګراونډ چې دی په سیمه کې د افغانستان په وړاندې خو چې مونږ دغه بحثونه پې کوو او خبرونه راځي او په تاریخي شالید خلک خبرې کوي د افغانستان په وړاندې خو د دوی هغه سیاستونه دښمنانه دي په دغه منطقه کې د پاکستان سیاستونو د منطقي خلکو ته نورو هیوادونو ته ځکه موږ ګورو پاکستان د هند سره هم جوړ نه دی او د اوس د افغانستان سره هم جوړ نه دی سیمه کې د نورو هیوادونو ایران سره هم جنګونه سوي دي مسایل لري د ایران سره هم جوړ نه دی همدغه تېر کال د ایران سره جنګ راغی د پاکستان سیاستونه هغه تعریفونه لري چې د نورو هیوادونو یا د نړۍ د هیوادونو سیاستونه کوم تعریفونه لري او کنه یو مقطعي پالیسۍ دي د دوی سیاستونه د وخت مطابق کنسپټونه دي او که یو دایمي سیاست شته چې په هغې کې مسایل د سیمې دپاره د ګاونډیتوب دپاره د دې دپاره تعریف وي زه به د انګلیسي په اصطلاح د استازي خولۍ په سر کړمه نظامونو تشخیص کې یا تصنیف کې سقراط نظامونه څو تقسیمه کوي پکې یو کې وایي چې کوم نظام کې چې عسکر حاکم وي هغې ته دا ډیموکراسي نوم ورکوي ډیموکراسي کې وایي چې اساس سیده ننګ ده غیرت ده چې ته هر هغه ګام اخلې چې د خپل ملي ننګ او غرور نه دفاع وکړي بیا موږ تعریفونه دي د دیکتاتوري چې دیکتاتوري چې ده او چې نه ده او دا هغه خو د پاکستان په اړه مشخصا هغه کاش کې دا ننګ او غیرت او مرکزیت لرله خو نظام دی ملي اردو نظام ده او یا 50 د څومره وخت چې د پاکستان سوي دي
دغه ټول 88 کاله د فوج حکومت پاتې شوی دا ګټه هم لري کله پولیس مثلا کله ستې یو جمهوریت نظام ولري په جمهوریت نظام کې تغییرات راځي نن به زه یو پالیسي لرم چې زه غواړم مالا 15 کاله کې دا تغییرات راولم سبا ته تا حکومت ته 15 کاله بل استراتیژي بدله کړي لیدلوري ستونزې پاکستان ته مشکل کله کتلو موږ فکر کوو زه نور خو هر شی پرېږدو دا شاته خو ملي اردو خو په کنټرول کې د چې رئیس جمهور او وزیر اعظم بدلیږي خو دوی خو یو پلان لري پلان ته خو دوی ژمن دي خو جالبه دا قسم نه ده پاکستان کې د ملي اردو پر راس کې کوم نفر وي د هغې پالیسي مخته بیایي دوی چې د هغې خپل شخصي موډ باندې څه کومه سیاست وي هغې سره بوځو ګوره تاسو دا فکر وکړئ چې پښتون یا د مسلمیز پښتون چې غواړي چې حکومت یې خبره واوري په پاکستان کې هغې سره ته کېننستی خو د پخواني رئیس د ملي اردو وخت کې 95% قضیه دی ټي ټي پي سره حل کړه دا ته پښتون ته چې پیغام ورکړي چې تر هغو پسې ډزونه کې زه تا خبره نه اورم یو 2010 کې ته سوات کې کېناستې سوات کې د پوره حکومت دوی ته وسپارله ته خو تر اوسه پورې یو مسلمیز پښتون ته حکومت اجازت نه ده ورکړې دا روحیه دې ورکړې چې دلته ګورې ډزه ونه کړې جنجال ونه کړې تشدد ته وال نه ډې تا ته تا خبره نه اورم بل دا بدلیدل ګوري دا باجوه په وخت کې یو پالیسي دا او د ټي ټي پي سره ناستي او خبره په حل کېدو خواته روان ده سبا ته نه باجوه سته نه فیض حمید سته نه عمران خان سته او دلته اوس ټوله پالیسي بدله شوه هغه ټي ټي پي سره چې ته تیار وې چې ورسره خبرې وکړې هر شی حل کړې اوس ما ته وایي چې نه ټي ټي پي ته راته مهاره کړه او ټي ټي پي د دې بعد ما باندې ټک ولې دا رنګ بدل شو دا څو اړخه لري زه فکر کوم چې یو خو شخصي د عاصم منیر خپل ضرورت هم وه چې هغه ته ضرورت وه چې دلته جنګ وسي په جنګ په هندوستان سره په جنګ کې فیلډ مارشالي وګټله د پاکستان افغانستان سره په جګړه کې خپل ځان ته قانون تعدیل وکړو اسلام تعدیل راغی ځان یې د مرګه پورې دیکتاتور کو د پاکستان جنګ ضروري که نه خلک کله زه درته وایم چې هله هغه خواته وګورې ټول هغه خواته ګورې زه دې خواته خپل کار وباسم یو یې دا کار وکړو دوم دوی زه فکر کوم چې هغه وایي که نه دیګ نه رنګ اخلي که نه دا خلک امریکایانو سره دومره نږدې پاتې شولو دې نه مخکې برطانیانو سره دوی کله د هویت کشمکش کې وي د ملي اردو راس خلک پاکستان کې دوی کله فکر کوي چې دوی برطانیان دي دوی کله فکر کوي چې دوی امریکایان دي امریکایان په دې چې دوی امریکایانو که تر 20 کاله امریکا څوک نه خوښ په کور یې چاپه ووایه په سر یې ډز ور وکړه بوی زه به ګرام ته بوی زه په کلي یې بمبار وکړه هغوی فکر کوي چې بس دا هر شی په همدغه جنګ او بدماشۍ باندې حل کیږي پاکستان هم همدغه ستراتیژي لري واحد صاحب ما چې د سیاست او د تګلارو خبره کوله هدف دا دی اول به موږ به د خپل افغانستان خبره وکړو افغانستان پاکستان سره په کومه لار لاړ شي نور خو به زما په د یو خبریال په توګه باندې چې موږ که د تجارت په برخه کې وایو د اپټا تړون رانیولې و هغې نه مخکې کوم ناستې چې وشوې مجلسونه وشو خبرې وشوې د کراچۍ کې د افغان تجارانو په ستونزو په نور هدف به دا زما د پوښتنې چې بیرته تاسو وبخښئ تاسو پرې خبرې ډېرې وکړو خو بیرته به زه بیا په دې خاطر دې پوښتنې ته راګرځوم چې د کوم سیاست له مخې افغانان ورسره مخ ته لاړ شي د کوم سیاسي تعریف له مخې یعنی هغه سیاسي تعریف اوس د دوی کوم یو دی چې دوی د سیمې هیوادونو سره په هغې باندې مخکې ځي ځکه دا خو هره ورځ اوس د افغانستان سره هر وخت بدل شو هره ورځ بدل شو په هره مسله کې بدل شو نو یو مشخصه هغه سیاسي اجنډا د پاکستان د ګاونډیانو دپاره څه ده چې ما د ګاونډیانو خبره مو کړه چې یو سره هم جوړ رانه دی اوس افغانستان په دغه حالاتو کې دوی سره نو په کومه سیاسي تګلاره باندې مختلف شي داسې یو سیاسي تګلاره پاکستان لري چې افغانستان ورسره په هغې کې خپلې ګټې ولټوي او ورته مخته کېږي چې د ستا د تګلارې له مخې دغه د افغانستان ګټې دي دا راسره ومنو سره به مخته لاړ شو اوسني وضعیت کې اوسني روحیې سره اوسني ذهنیت سره موږ تاسو پاکستان سره مخ ته نوستلی او تر هغو پورې چې پاکستان دغه شی درک نه کړي
افغانستان د دې دپاره هغه نه لري چې ورسره مخ ته لاړ شي اراده او که د پاکستان شرایط نه ایجابوي چې ورسره مخ نه خو دا هغه مسله ده که نه چې هغه وایي آیا ته د یو فیل زور په دې ازمولی سي چې څومره شاوبازي زده ده خو ځینې شیان نه کېدلی سي مثلا داسې کوم شیان منه تقاضا لري دا اوسني روحیې کې یا اوسني ذهنیت کې یا هغه ذهنیت چې تا تقریبا 50-60 کاله نه شاید ځینې افغانانو اشتباه هم وي چې دغه روحیه په پاکستان کې خلق شو ته له ما نه د ولایت برخورد توقع لري ته د ما استقلال نسي زغملی ته به وایې چې ته به قومنده کې زه به درته سلامي وایم ته به امر کې زه به اجرا کوم دا کار موږ نسو کولی پاکستان سره او دا کار سوی ده افغانانو کړی ده ډېر وخت لپاره کړی ده خو اوس اول وار ده چې ډېر وخت بعد سي افغانان داسې یو نقطې ته رسېدلي دي چې تاسو هم وکتو چې مخالف سي مو هغه هم طالبانو سره په صف کې ودرېدو ولې طالب یو ملي موقف او دریځ ونیسو ولې دلته دا پوښتنه وکړئ ایران 1.5 میلیون کسان وباسلو احساس صاحب ایرانیانو سره یا د ایران نظام سره دلته کرکه شته په افغانانو کې سړک پر سر که ووځي ایرانیانو سره هغومره کرکه ده که پاکستان نظام سره پاکستان په وړاندې معلومېږي ولې ایرانیان خلک وباسلو خو رسمي دریځ د نظام دا نه و چې افغانان به تحقیرو غریب نه یم قدر غواړم پاکستان رسمي دریځ دا و چې افغانان به تحقیرو یو دوم د دوی روایت یا رټریک چې ورته وایي که نه چې په رسنیو کې تا چارواکي راووتلو او څرګنده یې وویلو چې افغان ما دشمن ده افغان تروریست ده افغان به زه ذلیلو مباسم به دا خاطره نه هېرېږي که نسې وما جزاء الاحسان الا الاحسان خبره دا ده چې ته اوس ما باندې نمک حرامي ټاپه لګی خو یو حد هم لري ته خو داسې نشي کولی چې ته ما سره ښېګړه وکړې بیا ما ته وایې چې 200 کاله به زه در سره بد کوم ته به ما ته چونګ نه کوې ځکه چې ما خو تا سره یو وخت ښېګړه کړې وه خو ښېګړه خو داسې ده لکه کریډټ د موبایل یو ورځ به یي سبا ته خو ختمېږي نو تا خو استفاده کو تا خو ختم کو او تا له هغې نه لس چنده بدتره برخورد ما سره وکړو نو دا مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو دا درک کو چې اوسنۍ تقاضاوي د پاکستان غیر منطقي دي ټي ټي پي نسته که ټي ټي پي وي هم په افغانستان کې راځي دا خبره به ورسره ومنو که د موږ د مثال په توګه دا ورسره ومنو چې ټي ټي پي دلته شته ټي ټي پي خو 4 کاله نه کېږي چې دلته ده ټي ټي پي خو ما نه ده خلقه کړې ټي ټي پي خو د ما ناکام په سیاستو په جواب کې نه ده راغلې ټي ټي پي خو د ما یو ارګان خو نه ده چې زور ته تاوسم زور ته قومانده وکړم او د ما قوماندې ته دوی سلامي او خپل سیاسي اهداف لري هغه خپل سیاسي ګیلې لري چې د هغې په سبب دا سنګر ته راوتی د هغه جنګ کوي مخکې مې درته یاده کړه چې یو شاعر او لیکوال ولې راجګېږي د ټي ټي پي رهبر کېږي خو ته خو ځان نه دا پوښتنه وکړه زه څوک یم چې زه درته دا جواب درکړم زه ولې درته یو خوا ته ما ته وایي چې د پاکستان داخلي سیاستو کې مه راغږېږه مداخله مه کوه بلې خوا ته راته وایي چې ټي ټي پي غوندې قضیه ته راته حل کار کوي که نه دواړه خو نه کېدلی سي خو یو شی به غواړې که نه انګلیسي متل ده وایي یا به کیک خوري یا به ساتي که نه دواړه خو نسي کېدلی نو دا یو جنجال ده خو زه یو څو خبرې غواړم وکړم یو څو خبرې دا دي چې زموږ افغانانو لپاره څه پکار ده که دا اوس جنجال ده پاکستان څوک کار نه کوي پاکستان د ما او تا نه روایت سازي کې ډېر تکړه دي دوی مشخص ارګانونه لري ښه پیسې ورته لري دا 80 کاله په دې کار کړی زموږ خو جنجال دا ده چې یو نظام دومره وخت نه ده پاتې سوی چې سختاري کار وسي یو څو موضوعات دي په داسې وضعیت کې چې موږ باید ورته ډېر متوجه اوسو هغه دا ده چې پاکستان کوشش کوي چې څو شیان وکړي یو خو موږ دې ته مینوفیکچرډ کنسنټ وایو په سیاسي علومو کې ځینې وخت حکومتونه کارونه کوي بیا هغې نه بعد داسې یو سیاست کاروي چې رواني نگاه نه ولس فکر وکړي چې هغه شي سر خو زه هسې موافق وم که نه د کار نه بعد درنه موافقه اخلي دوی اوس کوشش کوي چې یو روایت جوړه کړي په پاکستان دین نه عام پاکستانی ته چې افغان د ما دشمن ده افغان ما سره سنګر خلاص کړی افغان ما ته خیر نه غواړي او دا ډیر بعید ده د حقیقت نه افغانان زړونه دومره د زار نه دي ډک افغان دشمنی د پاکستانی وګړي سره نه ده افغان ګیله د پاکستان د حکومت د ریاست ناکامې پالیسیو سره ده د پښتونو سره ظلم سره ده یو اړخ
نو موږ تاسو باید د دوی دا روایت ورته تصدیق نه کړو چې رښتیا موږ هم کرکه لرو تاسو ولس سره. صحیح ده؟ فکر کوم د بهرني چارو وزیر په دې اړه باندې په خپلو خبرو کې ویلو چې دا څه خلک دي موږ دوی سره جنجال نه لرو. حتی د موږ تاسو د هیئت غړی چې د وزارت داخله معین چې تللی و هغې هم دا خبرې ګوره ډېرې ښې خبرې وکړې مولوي صاحب سي موږ د دې ولس سره ولس کې علما دي ولس کې ډېر نیک خلک دي. نو یو دا خبره بله خبره دوی د ډیورنډ قضیې نه سیاسي استفاده کوي. جالبه دا ده چې موږ تاسو په حیث افغانان د موږ د هویت برخه ده چې ډیورنډ کرښه به موږ نه منو. ډیورنډ کرښه منل د ما او تا لپاره د برطانوي استعمار منل ده، خپل د خاوره د خپل د پښتون ورونو نه تېرېدو خبره ده. خو امارت اسلامي دریځ ډېر سنګینه دریځ ده. هغه وایي چې نړیوال قانون باندې به مخ ته ځو چې تر هغو پورې چې د هغې خاورې د هغې سیمې ولس راپورته نه سي او خپل خودمختاري حق نه استفاده ونه کړي بل لاره ونه ټاکي تر هغو پورې موږ څه نه سو کولی. موږ تاسو دا نه لرو برنامه چې لاړ سو هلته ورځې دوی بیا څه استفاده کوي. دوی خپل ولس ته وایي چې عام افغان پلان دا ده چې پاکستان درته ټوټه ټوټه کړي او دا واقعیت نه لري. یعنی زه به حیث افغان په ډیورنډ کرښې باندې ما لس وارې وموزنې زه په رسمیت نه پېژنم خو دې مطلب دا نه ده چې زه دروازې په وخت کې خپل پاسپورټ خپل ویزا نه ښکاره کوم. یو نظام دی، یو سیستم ده او نړیوال قانون ته هم سر ایښی ده. په نړیوال قانون باندې به دا قضیه یو ورځ حل کېږي. نو دا چې پاکستانیان اوس دې نه استفاده کوي چې دنیا ته غواړي دا دوسیه وړاندې کړي چې اله دوی خو ګوره ټي ټي پي داسې وړاندې کوي دنیا ته چې دا ټي ټي پي خو والا بله ورځ ګوره یو پاکستاني خبریال چې ما فکر کوم چې دې نه باید ډېر زور معلومات درلوشتو خو پیسه ډېر بد شی ده چې تا ته کوم خوا اړخ چې درته پیسې درکوي ته به یې هماغه ډوډ ډنګی. دوی دا خبره کوله چې ټي ټي پي ځکه داسې کارونه کوي ځکه چې افغان طالبان غواړي چې دوی ورته د پښتونخوا را ازاده کړي او لوی افغانستان په دې باندې جوړ شي. ګوره دا تور په سر نه اخلو. او یو آخري خبره دا کوم چې په دې کې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې عنصر پرستي وکړي موږ تاسو سره، موږ تاسو ته زشتې خبرې وکړي او له موږ نه جواب کې بیا عنصر پرستي خبرې واوري نو هغه به موږ نه کوو. موږ باید دې ته ډېر متوجه واوسو چې یو به د ټي ټي پي مسؤلیت نه اخلو. د موږ تاسو دلته مهم اکاونټونه باید د ټي ټي پي ته چکچکیمونه وي ولې چې هغه د موږ کار هم نه ده، د موږ دوسیه هم نه ده، ولې چې هغې نه بیا استفاده کېږي چې ما او تا باندې تور لګول کېږي چې شاهد شاهد من اهل دلته خو داخل کې خلک لګیا دي چکچکې وي. عنصر پرستي به نه کوو، د دوی سره به کرکې په جواب کې کرکه نه کوو او بل ولس ته به دا روحیه نه ورکوو چې دلته دا موضوع یا ډیورنډ کرښې نه شروع سوی یا دا موضوع د ډیورنډ کرښې په اړه ده ځکه چې دا ټول واقعیت هم نه لري او نړیوالو ته د پاکستانیانو قضیه او دوسیه د ما او تا پر ضد تقویه کوي. نو دې ته متوجه وایي صاحب دلته پوښتنه دا وه چې دغه نور بعدونه ولې دومره زر زر شریک شو؟ آیا طبیعي ده چې د دغسې مسایلو په رامنځته کېدو سره د دولتونو ترمنځ د کړکېچونو په وخت کې مسایل همدغسې مختلف ابعاد راپورته کېږي یا په خپله باندې دولتونه یا حکومتونه غواړي چې دا راپورته کړي او که نه د افغانستان سره په مسله کې په قصدن باندې دلته فرهنګي مسایل، قومي مسایل، تجارتي مسایل، د ترانزیت مسایل، پخواني تاریخي ادعاوې دغه ټول مسایل په یو وار باندې راخیستل کېږي او راپورته کېږي او حتی تر دې پورې چې تا سره مې احسان کړی ستا د کډوال موضوع بله دغه موضوع ولې دومره زر دومره ډېر ابعاد پیدا کړه؟ آیا طبیعي خبره ده دغسې او که نه دغه مخکې نه زړه ډک و او یا مخکې نه دا طرحه شوي وي چې دا ټول مسایل باید راپورته شي او د پاکستان ولس ته مخته کېښودل شي؟ زه فکر کوم چې دا یو ناڅاپه نه وه، دا د ډېر وخت بعد د صبر کاسه ماتېدو نتیجه وه. دا ډېر وخت بعد د پاکستان کاذب غرور ماتېدو نتیجه وه. په دې چې دوی تر اوسه پورې دا ګمان کوو چې زه به دا ګوتې داسې کمه او دلته به نظام بدلیږي او ړنګېږي او د ماته به بیا سلامي وایي. دلته ګوره ډېر نظام زغمه وکړه، ډېر یې ورته صبر وکړو او دوی بمباریانې وکړې، موږ ورسره همکاري وکړه، د ټي ټي پي په قضیه کې 10 قسمه کارونه مو ورسره وکړو، مهاجرین هم ورته ځای په ځای کړو، د کرښې نه هم لرې کړو دا واقعه. خو دوی په هېڅ نه راضي کېږي. حل من مزید خبره ده چې دوی ته موږ لاس ورکو، دوی موږ نه بازو غواړي. تر یو نقطې پورې ورسېدلو چې اول وار
چې موږ د دوی د یرغل او د دوی د خشین پالیسي جواب په سوق کې ورکو دوی باندې لاره لوټنه ورکسوه ولې چې دوی توقع دا نه لرو چې افغانستان کې به ورځ یو مستقل نظام راځي چې دوی ته به وایي چې نه دوی ته به وایي چې دا کار زه کولی سم دا کار زه نه سم کولی دوی ته به وایي چې نه د ما په شخصي د ما په ملي ګټو کې دا خبره نه ده نو دوی دې ته ډېر حیرانه پاتې دي ځکه خو دوی وایي چې سترغو پورې بل یعنی ما تر یاده زه یو پاکستاني چارواکي سره ناست وم هغې دا خبره کوي چې طالب ولې موږ سره دا کار کوي ملته له ځان نه دا پوښتنه کړې چې تا 15 کاله ولې د نظام د ضد عناصرو سره همکاري کړې تا ولې 15 کاله په افغانستان کې استراب ته لمنه والده اتا یې د سردار داود سره سو اتا یې د ما هغې نه بعد لس حکومتو سره سو خو دا سیاست هم دغه سیاست ده چې به تخریب کړي ما په وطن کې په اخر خو به زه په دې شي ته وایم چې بس او چې دا بس مې درته ویل اوس دلته جګړې ته خبره روانه ده اوس بیا ته وایې چې ما سره به جنګ کوې او نظام به ړنګوې او دا ټول افواهې دي ما افغانستان نظام ړنګول به اسانه وي د افغانستان مهارول اسانه نه ده او نه ته پیسې لري نه ته زور لري که امریکا 20 کاله ونه توانېدی سوه ته پاکستان څه کاری چې ته به افغانستان 2 ورځې هم مهاره وساتې ایتا جنگ خو به ته وکړې بمباري به ته وکړې په جنگ په جواب کې چې تا سره به څه کېږي په داخل کې چې ته ټي زور نه لرې ته به د امارت او د ټول لوی افغانستان زور به څنګه لرې نو مه کوئ دا خبرې دې نقطې ته مه راسوئ ښه نه ښکاري مسلمان ورونه په خپل منځ کې ناست دي ما او تا په منځ کې جنگ کې اخر هم پښتون وژل کېږي اخر هم مسلمان وژل کېږي نو دې نقطې ته مه رسوئ افغانانو نه ابزاري استفاده مه کوئ د دې لپاره یو سیاسي فکر پکار ده موږ په ګډه ډېر پرمختګ کولی سو خو هغه به په متقابل احترام او په استقلال او په مشترکي ګټو باندې به خبره کوو داسې به نه چې ته به ماته امر کې زه به درته اجرات کوم بهیر صاحب د بحث لپاره مو به وخت هم کم پاتې وي خو څو پوښتنې بیرته د تجارت اړخ ته راځو پاکستان په دغه حالت باندې چې دوی د سوداګرۍ د ټرانزیټ دروازې تړلې پرېښودلې د اونیو دپاره بالاخره اسلامي امارت مجبور شو چې یو پرېکړه وکړي په دې باندې افغانستان مجبورولی شي یا د افغانستان دا مجبوریت څومره جدي دی چې افغانان د دې نه یا نارامه شي یا د افغانستان په اقتصاد باندې دا داسې یو ډېر لوی اغېز ولري څومره دی دا مجبوریت پاکستان ته زموږ د تجارت مجبوریت د ټرانزیټ مجبوریت څومره دی زه فکر کوم چې موږ تاسو د تجارت نه زیات موږ تاسو د طبي ویزا او مجبوریت ده ولې چې په افغانستان د نه په طبي سکتور باندې هغومره کار نه ده سوی ساختار دومره نه لرو ډاکټران نه لرو اما او تا 90% مریضان د ښځو د میرمنو د علاجو لپاره روان دي او تورخم کې ورسره تحقیر او بیا د ویزې پیسې بیا هلته د پولیسانو دا ټول یعنی دا څومره به کرامت انساني او اسلام خوندي سوی و چې دا خویندو دلته درس لوستی او دلته ډاکټرانې وې موږ تاسو خپل علاجونه کړي وو ګوره دا زه تخریب لپاره دا خبره نه کوم موږ په یو کشتۍ کې ناست یو دا نظام به ړنګېږي موږ به ټول سره غرق کېږو خو داسې ډېر زور راکوي چې یو پاکستانی بیا ما ته ګوته ونیسي ما ته وایي چې تاسو خو افغانان هغه یاستئ چې میرمنو ته درس اجازه نه ورکوئ مه کوئ دا دشمنانو ته دا مرمۍ مه ورکوئ دا لټ سوي توپکونه په لاس کې مه ورکوئ راځئ دا داخلي ستونزې سره حل کړو څومره زر تر زره حل کولی سو ولې چې زه درته ضمانت در کوم چې دومره هیوادونه به موږ په رسمیت وپېژني یو ورځ چې موږ تاسو په رسمیت وپېژندل سو بیا دا خلک موږ نړیوال سټیج ته کشو هلته موږ دعا دعوه پې کوو چې تا ولې په ما برید وکړو تا ولې دا کار وکړو تا ولې ما مهاجرین وباسلو په دې یتیمتوب د نړیوالې کچه کې چې موږ تاسو منځوي اوسو موږ نسو کولی دا کارونه نو زه هم چې دا داخل کې موږ دا ستونزې حل کړو هغه د تجارت په اړه چې تاسو کومه خبره وکړه چې څومره چې موږ داخلي تولید زیات کړو څومره چې موږ نوې لارې پیدا کړو همسایګانو سره نوې بل اړخ دغه نورې اتکا وي چې هغه د درس اتکا سوه د طبي ویزو اتکا سوه دغه به سره کمو صحیح ده که شابه شاید وضعیت بهتره شي شاید پاکستان هم دا شی درک کړي ولا دلته خو ګټه وه او دا واغه او برخورد بدل کړي خو سبا ته بیا به افغان به په خپل خوښې ځي مجبوري نه به نه ځي بهیر صاحب د
سیمې هېوادونه یو ځل بیا د خبرو هغه ایران هم د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده، روسیه هم کړې ده. شته شرایطو ته په کتلو باندې څومره د دې احتمال شته چې پاکستان په دغه لنډ وخت کې د خپلو تاوانونو نه چې وروستي ارقام ما وکتل چې دوی 180 میلیارده کلدارې تاوان کړی د دوی فابریکو په دغه لږ وخت کې دوی به راوګرځېږي او دغه خپلې هغه پالیسۍ به بیرته واخلي چې تر اوسه پورې د افغانستان په وړاندې افغانستان ته هم پکې تاوان اوښتی وي. زمونږ هم میوې او سبزیجات په هغه کې خراب شو. څومره احتمال شته چې د بیا منځګړیتوب دپاره د نوو هېوادونو دوی خبرو ته راشي او میسته کړي د پالیسي او تغییر په نوي خبرو اترو کې به د پاکستان هغه زړې اجنډاوې او خبرې بدلې وي که نه هماغسې به سیاست خو یو جنجال ده چې دا خو ټول پیشبینیانې په احتمالاتو باندې وي. نو خو د ما برداشت دا ده چې پیشرفت نه کیږي، تغییر نه راځي، د فکري تغییر شاید رانسي په لنډ مهاله کې. په دې چې پاکستان د خپل د انا او د غرور سیاست مخ ته بیایي او د انا سیاست کې بیا دا ساحه نه پاتې کیږي دې لپاره چې ته منطقي فکر وکړې. ځکه منطقي خو دا ده چې تا تجارت کې ضرر ته یاد رسېږي، تا تجار درته مظاهرې کوي، درته چغې وایي چې ما زه دې ولې دومره بده ورځ را باندې راوستې ده، یا منطق خدا وایي چې شا ټي ټي پي خو تا سیاستو په نتیجې کې رامنځته سوی، ولې په بل چا تور لګیا، ولې امارت اسلامي چې تا ته هېڅ ضرر نه در رسېدلی په هغې سره ځان نه یو دشمن ځان ته جوړی، یا دا ټول اړخونه چې یو خواته ونیسي دا هلته ډېر منطقي فکر روانه ده. هلته سیاست دی غرور د انا سیاست روانه ده او دوی یو داسې نقطې پورې رسولی سي ته به خپل ولس سره سیاست داسې کاروې چې ځان به داسې یو حده پورې نه رسوي چې له هغې نه بیا شاته رانه سي، یعنې داسې ون وی ته به ځان داسې یو کونج ته نه رسوي چې بیا شاته راتګ درته مشکله وي. دوی ځان هغې نقطې ته را رسولی شي. دا خبرې چې دوی وکړې دا د وزیر دفاع څرګندونې چې واورئ داسې نه برېښي چې دوی به تغییر د فکر او د روحیې پکې راسي. دوه پوښتنې د سیمې هېوادونو سره موږ د تجارت دپاره لارې چارې ډېرې لرو. آیا د دې وړتیاوې لرو چې دغه ټولو لارو چارو نه استفاده وکړو او د پاکستان هغه ضرورت چې موږ لرلو هغه موږ مرفوع کړو او هېڅ ضرورت په آینده کې زموږ پاتې نه شي؟ تاسو د مخکې سوال په ادامې کې فقط دومره وایم چې دا د ایران او د روس او د ترکیه او د قطر د دوی مداخله د موږ تاسو لپاره ګټه کوي. ګټه په دې کوي چې یو خو پاکستان باندې فشار زیاتېږي چې هغوی یو منطقي حل لارې خواته راسي، بل اړخ دغه ده چې نړیوال کچه باندې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته سي. ولې چې اوسنی نظام د تاسو د ماسکو د سمیټ راپورونه ولولئ، تاسو د امریکا د استخباراتو راپورونه ولولئ، تاسو د امریکا د شورای امنیت راپورونه ولولئ، هغوی ډېر مطمئن دي دلته د امنیت وضعیت نه. نو هغوی ولې غواړي چې دلته یو خلا رامنځته سي او د خلا نه استفاده وسي او نړیوال ګروپونه دلته بیا ځای پیدا کړي او د دې نه استفاده کولو سره نور هېوادو ته. نو هغوی پاکستان ته وایي چې شه تاسې هره دوسیه لرې، هره ګیلسې لرې، ته دغه د ما اوسنی وضعیت چې زه ترېنه ګټه اخلم د افغانستان نه دا د پښو لاندې مه راته کوه. نو د هغوی خپل مفادو ته ګوري او پاکستان باندې فشار اچوي. نو دا یې ښه اړخ ده. باقي موږ بجای دی نه چې که یو 100% کار ته یو طرف سره کوې او ته د هغې 100% بدیل نه لرې، خو دا شی بیا کم که تقسیم یې که او په خلکو کې وویشه. مثلا ته که 100% ویزاوې ټول د بل هېواد نه نسې اخیستلی، ته هندوستان باندې دومره ومنه چې 10% ویزاګانې ته راکتبي. ته په تاجکستان په دې قانع که چې ته ماته یو 500 شاګردانو ته سکالرشپ راکړه. ته دا نور مرکزي اسیا او د چین او روسیه سره دا تفاهم وکړه چې د ما دومره صادرات ته رانه واخله، دومره دوا ته ماته راکړه. یعنې دا سیاست ټول همدغه لوبه ده چې ته به یو معادله جوړه، معادلې کې به ځینې ارقام بدلیږي، خو ته به بیا اخر دا ته متوجه اوسي چې چپ خوا او شای خوا یو بل سره برابره واوسي په اخر کې. نو دا د چارواکو اوس وظیفه ده، ډېره یو مقدسه دنده ده په دې چې داسې یو وضعیت کې یو چې یو ډېر لوی تاریخ به د افغانستان لپاره جوړیږي او دغه به شاید موږ دې ته د سړک پنجه وایو چې په دغه کې یو خواته تللی سي بلې خواته. د افغانستان لپاره به دغه یو ډېر تاریخ سازه ورځ وي او تاریخ سازه پړاو وي چې په دغه کې موږ تاسو کوم تصمیم نیسو د موږ شاید راتلونکي نسلونه به د موږ ته ډېر په فخر راګوري او مننه به رانه کوي چې موږ
د افغانستان غرور هغه جایګاه برته ځای په ځای کو او دا کریډټ هم امارت اسلامي ته ورځي. دکتر صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، دغه حالات څومره موږ متوجه کوي چې هغه خپلې ستونزې حل کړو او څه ته موږ ضرورت لرو هغه ترسره کړو؟ خو ځینې بد وضعیتو کې یعنی جنګ وسو په جنګ بدبختي ده، جنګ سختي ده په ولس باندې په ملکیانو باندې، خو ځینې وخت بد وضعیتو کې هم ډېر خوشبختیانې وي او دلته یو خوشبختي ډېره غټه دا وه چې صفونه مات سول، خلک ملت ټول راولوېدله په یو صف کې، افغانستان په صف کې ودرېدل او په راس کې امارت و او شاته افغانان ولو او دا غرور یې اوس ستایو. ما درته ویلو د مصاحبې نه مخکې مې درته کیسه کوله چې ما ته دوستانو د جمهوریت پلویانو زنګ وواهه، والله دا خو ډېر خوند کوي کله چې تا نظام تا باندې دومره غیرت وکړي او تا په ننګ کې دومره یو غټ اقدام وکړي، دا ډېر یو ښه پیشرفت و. نو اوس دا داسې ملت خو در سره ودرېدو، نو داسې راځئ د داخلي ستونزې زر تر زره حل کړو. مخکې مې یاده کړه دا دې لپاره نه، دلته د تولید په برخه کې دی، دلته زموږ د ضرورتونو په برخه کې دی، زموږ د ترانزیت په برخه کې دی، زموږ د تجارت په برخه کې دی، افغانستان کې د پانګونې په برخه کې دی. څومره به افغانان دغه حالات متوجه کړي، څومره به راویښ شي چې د خپلو ستونزو ته د حل لارې چارې زر پیدا کړي او فکر پې وکړي دغه حل لارو دپاره او اقدام پې وکړي. د ایران مثال ښه مثال ده. ما تر یادېږي زه ډېر غوړ وم چې ایران ته چې لاړم، زه ښې حیرانه وم چې په ایران کې بهترین آیسکریم نه نیولی، بهترین جوس پوري، بهترین خوراکي مواد او دکان کې هر شی طاقت الله اول نه تر اخره پر ټول ایرانی تولیدات ول. د ایران اقتصاد په هغې وخت کې ښه نه و، ولې چې ایران باندې بندیزونه و، چا باندې شی نه سو خرڅولی، هر شی به خپله تولیدو و خپله به خوړ، د باندې نشیان هم نه سو راوړلی، خو فایده یې څه وکړه؟ خپل ځان یې په پښې ودرو، هر شی خپله تولید کول زده کړو، خود کفایت ته ورسېدلو، بیا چې سبا ته دروازې خلاصې سوې د دوی سره صلحه مواد ولو چې په دنیا یې خرڅ کړو. شاید د دې سختي یو د دې بدبختي خوشبختي دا وي چې موږ تاسو په دې داخلي تولید باندې تمرکز وکړو، داخلي بازارو باندې تمرکز وکړو، په روزنې باندې تمرکز وکړو چې ما او تا نور اتکا هلته نه په ډاکټر نه په انجینر نه په موادو باندې نه وي، هماغه دواګانې چې دلته ریسرچران ناست دي تولیدي دا زه ورته دلته تولید کړو. نو افغانستان ډېر اوږده تاریخچه لري، ما او تا ډېر مخکې وه، ما او تا ډېر وخت نه بعد به هم همدغه افغانستان وي، فقط دا ده چې زه او ته څومره کولی سو چې دا افغانستان سبا لپاره د نن نه بهتره افغانستان وي او دا اوس وضعیت ته چې موږ ګورو انشاءالله راتلونکی ډېر روښانه ده. ډېره مننه بهیر صاحب د شننو او د موضوعاتو د ښه تشریح نه مو. درنو لیدونکو له بهیر صاحب سره مو بحث همدومره و، تر بیا د